د زړه د خوشحالۍ مې احترام کوي راځي غریب یم ملنګ یم بې کوره یم خو واوره دا ستا په شان سړي ما ته سلام کوي اول خو خورین صاحب ته مبارکي وایم او یاره زه به څه خبرې وکړم خبرې نه راځي او شعرونه به درته ووایم چې سپک نه یم خو په سپکو کې راګیر یم ما ته یاد دي که د دغه خلکو هیر یم ارمان صاحب سپک نه یم خو په سپکو کې راګیر یم ما ته یاد دي که د دغه خلکو هیر یم په دې زنو مې سلام هم پرزو نشي په دې زنو خو د خپله سره تیر یم او نور دغه شعرونه دي چې دا چې ستا د بنګړو شور دی بنګړیوالې دا زما د زړه ټکور دی بنګړیوالې حیرانېږم ملا او ساقي روغ شو دغه جام ځکه نسکور دی بنګړیوالې حیرانېږم ملا او ساقي روغ شو دغه جام ځکه نسکور دی بنګړیوالې او ته په بټو غټو ګټو سترګو ګورې بل زما په زړګي اور دی بنګړیوالې ته په بټو غټو ګټو سترګو ګورې او بل زما په زړګي اور دی کلیوالې بنګړیوالې نور شعرونه دي چې د غریب پیدا کولم خدایا بیا به دې نه رالویولم خدایا غربت څپېړې په مخ داسې راکړې چې مې ګټل هغو بایللم خدایا مننه غربت څپېړې په مخ داسې راکړې چې مې ګټل هغو بایللم خدایا او زندګۍ داسې کشمکش کې گیر کړم که شرمېدم نو غرقېدلم خدایا او دغه غزل دی چې نه بغیر لتا ژوندون والله صاحب دی لیونی یو مړ نه یم نور مې حال خراب دی لیونی نو ته په خوشحالۍ باندې د بل کور ته واده شوې او زما در پسې زړه کباب کباب دی لیونی نو ته په خوشحالۍ باندې د بل کور ته واده شوې او زما در پسې زړه کباب کباب دی لیونی چې ستا د امبرینو زلفو سوری پې مدام وي دا مخ لکه ګلاب سوری نایاب دی لیونی ستا یاد شي که نه تا ویل چې څه دې راله راوړل ما ویل نجیم عثمان نظر جناب دی لیونی د دغه ملګري په فرمایش باندې یو درې شعره دي چې دا ستا کولهو ده که منتر دی پیرا نظر مې هغسې اوتر دی پیرا په اکو بکو باندې نه پوهېږي زړه مې زمانم غټ لوبر دی پیرا یو دوه شعرونه درته نور یم بس د هغې نه بس به بیا رخصت اخلمه چې پوښتنه واوره چې د سمې که د غره مسلمانان یو خو نیتونه مو کوټه مسلمانان یو دا یاران منافقان لکه ماران دي یو پوښتنه زه او ته مسلمانان یو مننه